سلامونه دوستانو، په دې ویډیو کې به تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو چې د AI په مرسته د لوی اختر لپاره ښکلي عکسونه، پوسټرونه او بینرونه جوړ کړو یوازې په موبایل کې او ډېر اسانه. اوس راځم په دې مینوز AI باندې کلیک کوم. همدغه سافټویر تاسو کولی شئ چې پلی سټور څخه یې ډاونلوډ کړئ او بیا انسټال کړئ. نو زه په دې مینوز باندې کلیک کوم، بیا راځم لاندې، همدلته بیا د پلس علامه کلیک کوم، بیا راځم نو سی آل باندې کلیک وکړئ. بیا زه همدغه عکس ورته انتخابوم. مې دا عکس انتخاب کړو، همدغه عکس تاسو پریویو یعنی کتلی هم شئ. په دې کې پریویو به کلیک وکړئ چې ان بعد بشیږي ډن کړئ، بیا ډن کړئ. هغه نه وروسته به تاسو راشئ په دغې به کلیک وکړئ. ما همدا فرنټ ورته لیکلی دی. دا فرنټ به تاسو ته دغې فیسبوک پیج په کامنټ سیکشن کې موجود وي، او هم به که په یوټیوب نه ویډیو ګورئ نو په یوټیوب کې به تاسو ته په کامنټ سیکشن کې دغه هغه پروت وي فرنټس. نو بیا به تاسو په دغې علامه کلیک وکړئ، لږ ورته منتظر شئ، عکس به جوړ شي. همدغه دی تاسو کتلی شئ عکس جوړ شولو، یعنی پوسټر ورڅخه جوړ شولو یا بینر ورڅخه جوړ شولو. په دې به کلیک وکړئ. دا عکس جوړ شولو، سیو باندې کلیک وکړئ، نو دا به ګیلري ته سیو شي. همدا قسم تاسو ته به د AI په برخه کې نو زه به تاسو ته دغه ټول فیچرې ویډیو په ویډیو در وپېژنم. انشاءالله راتلونکي درسونو کې به تاسو ته AI ایپس ټولز چې دي AI ټولز به تاسو ټول انشاءالله یو یو به په تفصیل سره ویډیوګانې لنډې لنډې ویډیوګانې درته به جوړوم، تاسو بیا کتلی شئ زما د یوټیوب چینل څخه او د فیسبوک پیج څخه. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ، خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې په خیر.